کنه مننه جمال لکه مطلب تو هلکې که ښځې بس دا راته ووایه نورې قیسې پرېږده ورکوئ ډبل ټیپ کوئ د خدای نیکبختو 600 کسان ناست دی دا شی 1 لاک له ورسوئ ها ما ته یو ځل ووایه نو ته پوه نه شوې زه خو پوه یم ولې نه یم پوه داسې خو پوهېږم چې ماشوم خو نه یم خو داسې د باندې نه یم پوه چې ته اوس کوم شی پوه به شي که نه خامخا ارماني نه بس چې خامخا ارماني نمبر راله راکړه نه نو نه نه لمبر خو نه در کوم ولې دغه ځای کې راته روغ موږی وخوځی په وټساپ کې بیا به زه د کمې مخې کېږم نه تاسو سره مینه کوم داسې کار خو زه نه کوم مینه اوس ته ماته ښکلی ښکلی کوې اوس نه چې په ما راشوړه شوی بیا به زه څه کوم زموږ رور یې څه کوي واه اوس راته رور وایه رور په پتو په وله رور ماته مه وایه نو ته اوس کله وایه مینه درڅه کوم کله وایه رور مې نو ته وایې داسې به وکړې هغسې به وکړې نو ځکه مې درته ووایي که نه نه چې زه اوس تا له وټساپ لمبر درکړم سورسری منګکور یې راته ښکاره کړي زه به بیا په کومې طرف تښتم ته به بیا ماته کومه لار ښیې څه شي او که نه سړی وخېږي زه به بیا څه کوم ښځه جینۍ دې وخېږي مشکل نشته جینۍ خو به بیا راته ځان به راته وښیي داسې نه یوې ته مې رنګ کړی صرف داړې ښکاره کېدې نوره تکه توره زه خو یې بدرنګه خو لازمي که نه ته اوس کوم ځای کې مړې لمبر په شلق وله سیده درځم ډایرکټ کوم علاقې باندې زه ورېره لرې یم څنګه لرې بارمل کې یم بارمل کې خو یې بارمل کې کوم ځای کې سعودیه کې دوبۍ کې مسقط کې بحرین کې دوبۍ کې یم دوبۍ کې وای دوبۍ ته دوبۍ کې څه کوې د خدای نیکبخت یې دوبۍ کې څه شی دي مړه بس راغلی یم نو ښځه ته ماته دلته ځان وښیه یو تورې غاړې دا ګټه دې سر ته کېدم سړی یو خو ګټې تنګ خبره واوره نو خیال یو اوچت غره ته ختلی ښه بره غره ته ختلی زما په خیال زه خو پروت په غره کې یم زه خو د غره ښامار یم نو تا ته پته نشته زه خو ټوله ورځ غرونو کې یم ما چې ګورې په غرونو کې به مې ګورې مننه غره ته خوښې زما په خیال که نه زه له بیزي واخله که نه بیزو باندې زه څه کوم زه خو سیالي راغلی یم لکه په سیالي راغلی یم زه په زو باندې څه کوم نه سیم لکه بیزو بیزي پښه دي که نه پزې خو شته بیا شکر سلامونه وعلیکم سلام ته چېرته غیبې لکه ډېره موده وشوه لیدلې مې نه پرون مې لیدلې وې څه حال چال دی دی حال چال مې ګډ وډ دی دا مینه شوې دا جینۍ را باندې مینه شوې خو زه پې شا کېږم زه مړه تا باندې یاره دویمه ورځ باندې څوک مینېږي ما باندې خو ته هم مینه یې بوډخې اوس په دې خولې نه مې څه دغه وباسې نو بیا به وایې چې داسې دي او داسې دې روژې ته ګوره ستا دې مینتوب ته ګوره خبردار مولانا طارق جمیل صاحب مزه دې ټایم ماشومانو روژې ږدئ نه روژه کې ولې سړی مینېدی نه شي نه یاره دا کار به ما نه کله وځي دا ټوله ورځ دې غاښونو کې ډکي وه خبره واوره دا جینۍ نه ده چې کومه جینۍ دا لاندې ناسته ده جینۍ ده که سړی دی زه مو الله که پېژنم خو نوې نوې راغلې ده ټوله څه کم ورکړه که نه شکیل ته څه ووایه مطلب شکیل ښه سړی دی شکیل نه سړی دی څه خو ته ووایه شکیل خو ښه سړی دی دا خبره خو صحیح ده دې کې خو څه دویمه خبره اډو شته یې نه شکیل په شانتې خو څوک شته یې نه دي پوره ټیک ټاک کې زبردست انسان دی مننه ډېره مننه د دومره برش لګونو اوس ورته دا ووایه که نه
ستا برش کوه نو سوی په روژه په خوله درته صحیح خبره کومه تا سره کم داسې دغه دي کیا بولتے ہیں اس کو داسې ته ماته پیسې رالیږې ډالرې چې زه ستا به برش کوم نو خو زما خو دوست دی کنه کله به زه ستا برش کوم او کله به ستا برش کوم. نه زه صحیح خبره کومه ته ساده سړی او ښه انسان یې چې څه دې په خوله یا دې په زړه یې دا نور په شانتې نه چې په خوله نور صحیح یا په زړه نور صحیح یا ته چې څنګه یې که نه داسې شانتې مخامخ هم دقه شانتې یې دا خبره دا برش والا نه دا حقیقت خبره ده ګوره نن ما نه خپل باره کې څه مه راولې چې زه به بالکل رښتیا خبره کومه نو بس برش نه دی ته یوه حقیقت کې ښه انسان یې انا ماړې زه خو داسې ګپ لګوم هسې ټوکې داسې کوم زه سیریس ویم بس د یو عادت دی هر کار کې ګوتې وښیه اوس کله غاښونو کې وښیه او چې روژه نه نو پته نه اوس را باندې خارق لګېدلی خدای دې ښه کړه ټول میزان ما هر ځای کې او نو بس دغه کې نو بس دغه پکې راځي هر کار کې ګوتې وښیي دا دې ډېر خراب عادت دی 3 منٹ میں آ رہی ہے گاڑی الله پاک څومره روجې کې رانه امیر صاحب هم جوړ کړ څوم اوس خو را باندې رحم وکړه کنه دبله پرېږده مړې یاره شکیله ویسې ماشاءالله ډېر ښکلې ښکارې ښه شکیله والله ډېر ښایسته شوم ماشاءالله دې روجې کې یاره بله ورځ مې ما دا مخ راله چا بدل کړی دی پوه شوې داسې شوی یو خو ډراپ کېږم دویمه ورځ ځان ته ډراپ ولم پوه شو کلی ته چې راغلم د ټاپونو مې تباهي وکړه په ایمان داسې پتاکي مې لړای کړل کور کې اوس به زه چې کباړي لی ورکوې کباړي دغه ده څه نوم دی څه پروګرام جوړ نه شو د واده روجو نه پس مړه موږ من څه روجي موجي وخوره تا ته څه کې څه ماړې واده په تندرونه سړی زه په خپلو کارونو کې ډوبېږم والله که د واده پروګرام واده زه نه کوم کنه تا ما قصه نه ده اورېدلې کنه زه د ټوپک نه خراب یم پوه یا الله دې روژه کې دله سمه ښکلې شانتې ښځه ورکړه چې هر وخت یې سم دربی یې بیا مونږ شکل پسې ګرځو ښځې باندې به زه څه کوم په ښځو خلک څه کوي خو ستا پلار ښځه نه وه کړې نن به ته دلته ناستې وې څه هغه خو دې صحیح دغه کارتوس نه ډسې زه څه وکړم پوه شوې مړې ګډ واډ مې مه ګډوه روجه ده سړی استغفرالله ما درته څه ویلي دي بدرنګه په خپله لګیا یې ته توبه زه خو هسې خوند اخلم کله یوې ته مې واده زه کوم کله که اوس ستا په شانتې ښځه ماله راشي که نه مطلب دا دی لکه ډېر سهولت دی که نه یو خو د بچي م غټ دي یو به څوک وایي هم نه نه داسې به وکړم یو من شکیله داسې به وکړم دومره تاله به نور هم سهولت درکړم بچي مې شته یو بل خاوند به وکړم هم درولم تا پوره خاندان به درولم ماله په خاوند باندې څه کوې زه خو به یم که نه خاوند خو به دې زه یم نو ته په خپله خو وایې نو تا ته به پوره سهولت شي تا ته به پوره سهولت شي که نه داسې ولې ټینشن اخلې بچي خاوند سره هر څه سره پیکیج پوره انا ماړې زه نیم پیکیج غواړم دا باسې ګپې چې تا د نیم پیکیج زه صحیح ده زړګو زه ځم زما روجه مات له خور کره ځم که نه نو بس ګاډي رالو بس زما صحیح ده دیکھ لے آ گئی ګاډي خزه زه ورشه زه الله دې خیر وکړي خفه نه شي ګپ مې درسره ولګوم ښه نه تا نه زه نه خفه کېږم هله ګلرخ راله ډېره مننه ګلرخ وعلیکم سلام ګلرخ روچتوم ځان اوکې الله پامان اوکې ګلرخ الله پامان ډېره مننه وعلیکم سلام وعلیکم وایه که نه بس زه اوس لاړه شم زه لاړه شم ته اوس ما ته ښځه خو نه چې ما ته لاړه شم که راشم زینو سانو تپوس ته نه کوم که نه ما نه څه نه تپوس کړی وای زه دې مېړه یم څه مچ تنګ را باندې نه شي که نه زه په چا تنګېږم نه چې زه په چا تنګېدلی یم زه به داسې وای نه کښېنه کښېنې او که ځې او که راځې
الله عزت صحیح ده. ها که نر یو که ښځه دغلته کښېنه ګوټ کې. صحیح ده که همدغسې ښکلي مزاحي ولرو چې ته وکړه نو خبرې ورسره کوه. خبرې زه خو خبرې کومه. سلامونه نیکیلي. وعلیکم سلام ګلرخ څنګه زړګا ورکه بیخي پته دې نه لګي. والا موږ غریبان ته د کله پام ده ته ټوله داسې خلک سره ځي چې ښه صحیح نور لایف پوکې فالوور یې ډېر دي. په دنیا کې خو مې ټولو ته فعله فهم ستا دی خدای دې ښه کړه. سرداري شوی په خیر یې؟ والله سور کې الحمدلله. تاسو ښه یاستئ؟ مننه ته څه لرې؟ روزي سره څنګه یې؟ روجې بس داسې دی والله لکه سړي چې نه یې نیولي صفا خبره سي. نه رښتیا الله دې قبول کړي ډېر انسان ته قدرت ورکړي الله پاک. نو داسې موسم دی نو دا اوس چې زه راغلی یم روجه شوې ده دا اسمان ته وګوره دا دا اوس د دې غره سر باندې دا دی پروت یې مینې دا والا بېشک دی په عیشو کې په مزو کې هلکه والله که پې پوهېږم خو دا ده چې لوږه پکې ډېره ده لوږه پکې شته. قدر د وطن دی پوسه قدر پوسه چې ډېره خوندونه واخله وطن هېڅ ځای د دنیا نه پیدا کېږي پوه شوې. والله ګلرخ وطن نه موږ خوند وانخیستو موږ نه وطن خوند واخیستو راغلي مړې په ګډو وډو سره په ایمان. رښتیا هېڅ خبره نه ده دنیایي کار دی نو دا 3 میاشتې مې وشوې چې راغلی یم دا 3 میاشتې دومره وکړېدم کله یو ځای ته منډې کله بل ځای ته منډې کله بل ځای ته دا 2-3 ورځې مو شو چې د روجې کې په آرام شو. زه شکر دی چې هماغه کار کوي په ځان جوړه دا شکرانګي دی الله ډېر وباسه پوه شې. امین الله مړه آباد ساته. ته څنګه یې؟ پوه نه شمه وایم ته څنګه یې بیخي ورکه ولې ګفټي کې ما بیا راځم کور ته روزه مات زیاتره وخت نن تللی نه یم که نه د ورځې ګفټي کې 1 بجې ځم د شپې تر 10 بجې ګفټي کې یم. ښه مننه او روژه څنګه ده روجې موجې هم ښې دي؟ ولی شکر دی ډېره ښه مې ونیول شکر دی هېڅ نه پوهېږم کار کوم کار کې یم دومره نه پوهېږم. ښه ماړې بس والله چې موږ خو داسې چې زه خو د شپې خو پرېږده چې زه سره فارغ نه یم دا اوس رالم اوس هم نه وم فارغ خو دا موسم خراب تلم بازار ته مال چې شی راوړم بس هسې مال بازار کې چکر مکر به مو وم خو موسم ډېر ګډ وډ و مال داسې نه چې موټر سایکل رانه ونښلي په شرمونو به مې وشرموي. او که داسې روزه در باندې کاري کړي داسې ځان دې اچولي په تیږې باندې والله په تیږو دا دی پروت یم ماړې زه ډېر ساده انسان یم تاله پته نشته نو زه خو دغسې یم زه خو دا نه وایم چې دا چل دی دا ډېر خلک راشي ما ته وایي ته داسې او ته ځه تکبر کوې غرور کوې ما یار بله ورځ مې یو ته وویل ما د هایډۍ به څه غرور او تکبر یا د په مشهورتیا به څه غرور او تکبر وکړم خو مال روژه د زړګا دا ځای کار نه کوي څه به مې درته ویلې غر کړی به مې ځان نه ماشاءالله ته ډېر یو ښه انسان یې د ټولو زړه ساتې هېڅ خبره نه ده ته همیشه عزت د ټولو کوې. مننه الله آباد دره خوشحاله اوسئ مړه چې تاسو خوشحاله یاستئ موږ خوشحاله یې زړګا. نه ته بې تکبر انسان یې. نه ماړې مزه نه کوي دا شی نه خوند نه کوي مننه زړګا ژوندی اوسې آباد اوسې هرونه پوه شو. رښتیا چې دا بله ولې مایکې ټل خبر نه کوي ده باندې نه پوهېږم راخېجولی مې داسې مې لکه د کلینډر ځان څه کېنولی نه پې دا پوهېږم چې ته نر یې نه پې دا پوهېږم چې ته ښه مننه زړګا ژوندی اوسې هرونه پوه شوې. خو ناستی دی راسه مننه ژوندی اوسې آباد. نو فلحال بس ناستې د غونډۍ کې د غره کې ناستې مونږ ځه ګپ شپ به ولګو د ملګرو سره به لږ راشو خوشحالي ډېر ښایسته ځای دی د ځای دی ډېره ښایسته دی ماشاءالله. دا اوس هارون ته ګورې هارونه ما که هارونه زړګا دغه کې نه یم ګیم کې نه یم ګیم کې بیا ډزوی دی اوس خو هسې ګپ لګو لایب ته راخېږي هارونه ښه وعلیکم السلام. نو دغه قیسې دي نو
او نه رښتیا نه ماشاءالله موسم ښه موسم د روزم ښه تېره سه او ډېره ښایسته هم تېره سه ښه هوا هم دی موسم خو داسې موسم دی چې دا ګوره دا ګورې تا کا توره ورېځ ده او ته دا اوچت غره باندې دا بیا پروت یې مینې بیا چې دومره ښایسته ځای کې مې تا کلی ډېره ښایسته ځای کې ده زما کلی ماشاءالله په داسې علاقې باندې دی مننه هارونه چې دنیا په مخ کې توبه داسې علاقه به زه چې ډېره دا ځان لینې د په دې غرونو کې ناست یم دا ګډ چاپېره دا غرونه نه ماشاءالله ډېره ښایسته ځای دی بس مړې ځان له ښیم که نه د ډېرو نه ځان له ښیم پوه شو بیا سیاړت خوړت ته جوړېږي پوه شو که څنګه دا بله یې لکه چې مصروفه یې و څه وکړو د ماښام لپاره ډوډۍ به تیار کړو څنګه هم دیګی کوم هم ملای راځم واو دا مصروفه یې زړګا دا هوټل کې دا هوټل کار کوي نه اوس هوټل کې نه اوس کور کې ښه اوس کور